آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافرانو وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسې رب دی، نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسې به پوه کې را نشئ یعنی پند نه اخلئ؟ د همغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي. دا د الله پخه وعده ده. بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي. او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه یې خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي.